السلام علیکم قدرمنو، تاسو سره یو بل تازه خبر شریکوم چې د بلوچستان کوټې سره تعلق لرونکي سردار ظاهر چې ویل کېدل څه موده وړاندې خپل ملګري اسامه وژلی او په کراچۍ کې مړ کړی و. ویل کېږي چې د هغه قاتل اسامه هم د سردار ظاهر کورنۍ ووژلو. په دې خبر کې حقیقت څومره دی او دا یې ولې ووژلو، په څنګه مرګ باندې مړ کړو، دغه ټول تفصیل به تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو، که تاسو د سردار ظاهر د واقعې نه خبر یې خو ښه ده، که نه یې خبر نو تاسو ته یو وړوکی غوندې ریویو د هغه په هغه مرګ باندې درکوم چې دغه دواړه ډېر ښه ملګري وو، ډېر ښه د یو بل به یې خیال ساتلو. خو ځینې کسانو داسې هم ویل چې اسامه ډېر زیات ښایسته و او ده به ساتلو، او بیا چې کله هغه غټ شو نو بیا دوست جوړ شو. خو خیر دا د خلکو د خولو خبرې دي چې خلکو دوی پسې مختلف قسم خبرې هم کولې. زموږ ستاسو پښتانه داسې خلک دي چې یو خبره د چا د خولې نه وځي بیا هغې ته هوا ورکوي او هغه خبره مشهوره کړي. اوس به راشو د سردار ظاهر د قتل معاملې ته. نو هغه په کراچۍ کې وژل شوی و چې هغه د څه چکر دپاره یا د څه علاج دپاره تللی و او خپل دغه ملګری ورسره هم او بیا د هغه په یو هوټل کې ووژل شو. د هغه د مرګ مکمل معلومات لا نه وو شوي، خو ځینو کسانو په اسامه باندې ځکه شک کولو چې اسامه هغه وخت کې په موقع باندې تښتېدلی او بیا د کراچۍ پولیسو هغه ونیولو. کله چې هغه ګرفتار کو نو قدرمنو اوس د هغه په باره کې داسې ویل کېږي چې د سردار ظاهر کورنۍ هغه په ډېر بې دردۍ سره وژلی دی. نو موږ مکمل معلومات وکړو، مکمل تفصیل زموږ مخې ته دا راغی چې اسامه هلک چې کوم د ملګری و د سره به ګرځېدو او په ده باندې ډېر ګران هم و، د پې خرچې هم کولې. هغه اوس مهال هم په جیل کې دی، هغه لا نه دی راخلاص شوی او کوم خبر چې د مرګ په باره کې چلیږي نو هغه دروغ دي، ځکه چې تر اوسه پورې داسې هېڅ قدم نه دی پورته شوی. الله تعالی دې د خاندانونو او د ټولو پښتنو په منځ کې روغې جوړې وکړي. معلومه نه ده چې سردار ظاهر چا وژلی او که هر چا وژلی، الله تعالی دې د هغې بدلې واخلي. خو موږ تاسو له نه دي په کار چې په یو چا باندې د دروغو تورونه وتړو. نو اسامه هلک ژوندی دی، هېڅ داسې څه خبره لا تر اوسه